دوه جزنه دي کوشش ته دا څنګه ګورځم دا ناسته زنګ د ملګرتیا دا موږ بلا شي وخت نه کار کوو او زمونږ خپلې باندې خبر راته وکړي. پښتون چې دروند، پښتون چې محفوظ او په پښتنه خاوره چې امن، د هغې وجه دا وه چې پښتانه به خپلو کې راټولېدل او یو بل سره به کېناستل، خپل غم او ښادي به یې شریکول. تر کومې پورې چې دغه وو نو موږ ته نه د عدالت ضرورت و، موږ ته نه د تاڼۍ ضرورت و، نه راته د حکومت ضرورت. پښتون کې او هر انسان دا انسټرومنټ شته چې دی ښه او بد پیژني، ټیک او غلط پیژني. او پښتنه اجره کې، پښتنه غونډه کې دا کمال چې دوی به ریښه ویلي. باچا خان بابا د غلام او د آزاد چې کوم ډیفینیشن کړی هغه دا دی چې کوم سړی ریښه وي او یریږي دا غلام دی، او چې کوم سړی ریښه وي او نه یریږي دا آزاد دی. نو پښتون فطرتي طور په دغه بنیاد باندې آزاد. د کله نه چې مونږ دا را یو ځای کېدل پرېښي نو زمونږ لاره کوڅه زمونږ نه ده، زمونږ کلي زمونږ نه دی. نو زه دې کوشش ته ډېر په درنه سترګه ګورم. پکار ده چې ټول پښتانه د هرې سیمې چې دي خپلو کې په یو نه یو بانه باندې را یو ځای کېږي او خپلې مسلې یو بل سره شریکوي او امر بالمعروف چې دی هغه هم کوي، خو نهی عن المنکر چې تر کومې پورې نه وي نو ترقي نشته، ښه ورځ نشته، امن نشته. مونږ افینس پرېښی، مونږ بد ته بد نه وایو، ښه ته ښه وایو خو بد ته بد نه وایو. چې غل ته غل نشي ویلی، نو ساز ته ساز ویل چې دي دا غټه خبره نه ده. غل ته به غل وایي. او چې کله زمونږ معاشره کې دا قوت او دا توان راغی چې مونږ غلط ته غلط وایي نو زمونږ دا معاشره به ډېرې مسلې به زمونږ حل شي. زما په خیال دا کاوشونه چې دي نو دا د ټول قوم لپاره یو ماډل دی. پکار دي چې هر کلي کې په هره سیمه کې دغسې ځوانان مشران خپلو کې کیني او خپلو سره هغه ازادۍ سره خپل سوچ شریکولی شي. لکه بعضې خبرې داسې وي چې هغه سړی تر مرګه پورې لړ شي او په ذهن کې یو سوالي خو هغه ونه کړي شي، یا د مذهبي مخالفت د وجې یا د نظریاتي مخالفت د وجې. پکار دي چې موږ خپل زړه راوسپړو. زموږ نه د چا توهین مقصدي، نه د چا بېعزتي مقصدي، خو چې یو سوال زما ذهن کې دی نو کېدی شي ماله یو بل ملګری د هغې ښکلی جواب راکړي او دغه سوچ زما نوره ترقي وکړي. د نورو 200 کسانو په ذهن کې دغه سوال وي، هغې ته هغه خپل جواب میلاو. نو دا ناسته، دا یو ځای کېدل، دا د ویښو کامونو نښه ده، د ژوندو کامونو نښه ده. او که دا قوم ترقي غواړي پکار دي چې یو بل سره کینی، خپل عقلونه، خپلې مسلې، خپلې یرې شریکې کړي او د هغې نه د خلاصي لارې ځان له ولټوي. نو هلغې به زموږ دا وطن ترقي. د افغانستان مسله چې ده د هغې باره کې ما د افغانستان ډېرو مشرانو ته ویلي او د هغې مصداقو ډېرو مشرانو ما ته ویلي دي چې د دې حل هم دقه دی چې د وطن خپل خلک راپاڅي او خپلو کې کینې او خپلې مسلې. که مونږ خپلې مسلې په خپله نه حل کوو نو پردي چرم د چا مسلې نه حل کوي. که د ښځې او د خاوند منځ کې مسله ده دا به دي خپلو کې کینې او حل کوي به چې درېمګړی پکې راغی کور به روانېږي. که د رور او د رور مسله ده او درېمګړی پکې راغی نو دا حل کېږي نه روانېږي. ښه دا دی چې موږ خپلو کې یو بل سره ناست شو او خپلې مسلې یو بل سره ډسکس کوو او ځان انسانان وګڼو، ځان غلامان یا کمزورې ګڼل چې دي نو دا هم یو تباهي ده. چې موږ ځان انسانان وګڼو چې ستا سر کې هم مازغه دي، زما سر کې هم مازغه دي، راځئ چې دا سوچ شریک کېدی شي موږ یو ښې لارې ته وځو. که ښه لاره ني نو د امن یو بله لار خوښه کړو په هغې باندې لاړو. نو دا به زما په خیال له ټولو نه غوره خبره ده. نو دا ناستې امتیاز خان منظور به ما ته تقریبا د 2 کالو نه به یې راته وي چې یاره تاسو راشئ، خدای پاک راله نن مقرر کړه. زه ستاسو د ټولو مشکور یم چې تاسو زما بلا زده کړې وکړئ، بلا خبرې رالې. او بدقسمتي دا ده چې زه یو ډېر دغه څه ورته ارګنایز سړی نه یم. نو دا ګډې وډې خبرې مې درته وکړې، کېدی شي بعضې خبرې ډېرې صحیح نه وي او بعضې خبرې چې دی نو هغه ټیک وي، بعضې غلطې وي، بعضې کمې وي. خو ډسکشن چې دی اټ لیډس ټوورډز proper learning. چې دا ډسکشن شروع شي نو لرنینګ ته سړی ځي. چې تر څو ډسکشن نه وي نو لرنینګ نه کېږي. نو دا یو ډېر پازیټیو سټپ دی او خدای هم دا ډله کامیابه لره او خدای دې دا نور هم خوره کړي چې ټولو پښتنو کې خوره شي او په مونږ کې اویرنس راشي، په مونږ کې تکړهوالی راشي. ډېره ډېره مهرباني. خدای هم خوشحاله کړه، خدای هم آباد. بل انکریجمنټ چې دی نو دا ډېر امپورټنټ شي. چې وړوکی به ما دا شعرونه میرونه لیکلو
نو ما ته دا پته نه وه چې زما شعرونه هم څوک اوري یا به دا په دغه کې د سعدالدین شپون صاحب د افغانستان یو ډېر ښه ناولست و هغه نه مې ورځ تپوس کوم نو هغه ما ته وایي زما دا خیال وي دا شعرونه صرف رحمان بابا پښتو له میلان برسل راغلی وم ها دا 2000 کې سلیمراز صاحب چې کړو او میلان راغلی نو هغه زما دا خیال وي چې شعرونه صرف رحمان بابا لیکي حیا چې څوک مړی نو هغې لیکي دا ژوندو کې څوک نه نو چې زه یو ځلې نو اوسګارو مو هغه کرسمس کوچیانې د شعرونه مېرونه مې راټول کړو نو د بي بي سي د پښتو سروس فاونډر مشر چې وو هغه نبی مصداق صاحب هغه ته مې ولیکل مې دا وګورئ چې دا شعرونه دي او که نه دي مې چې نه دي چاپ کوم خلک راپورې خاندي بیا هغه په یو 15 صفحې اپیسریز ولیکل خو دې پکې ودرېږي چې دا شعرونه ښه دي یا خراب دي نو ما هغه ته مې ته خو مشر وم یو ډېره خواري دي وکړه خو زما مسله حل نه شوه هغه بیا ما ته وویل دا ته نقاد ته ولېږه په جرمني کې زرین انځور بیا د هغه ته مې ولېږل نو هغه راله بیا حوصله افزایي راکړه بیا اجمل خټک صاحب او دا ډاکټر سیف زمان تیزی صاحب شیخ الرحمن سلیم صاحب سلیم راز صاحب دې راله دومره حوصله راکړه چې لکه زه یې تکړه کړم نو حوصله افزایي چې ده دا ټولو نه امپورټنټ شي حوصله افزایي وکړئ د خلکو ستاسو د مخکې نه نه وایو خو دونه محنت او دونه تسلسل سره خبره دا نه ټول عمر دونه په تاسو په ذمهوارو په غټو ځایونو کې پاتې شوي او د هغې د وجې نه تاسو ته مختلف تکلیفونه مختلف مشکلات راغلي بالکل بیا هم تاسو خپله خبره کړې ده ها د جدوجهد خبره هم کړې ده په هغې نه یقین دي هغه یقین موږ له هم پخوئ نورو له هم پخوئ دا یو ډېر لوی کار دی دا څوک نه شي کولی دا ګران کار د وخت ورکولو او دا دونه دا یقیني هغه خلک کوي چې هغوی څه نه څه ګول لکه ذهن کې لري نو هلې کوي